السلام علیکم. د ګلونو باغ کې موجود ما دی ګل ته میری ګولډ ویل کېږي په انګلیش ژبه کې او په هندۍ کې دی ته گیندا پول وایي. دغسې دی ته ګل اشرفي هم وایي، ګل صدبرګ هم ورته وایي او زمونږ په پښتانه ورته ډمبرګلې یا لشکۍ ګل وایي. ستاسو په سیمه کې دی ته څه نوم اخلي یا تاسو ماته ویلی شئ. خو دا ګل چې کوم دی د دې میډیکل پوینټ اف ویو سره د صحت نقطه نظر سره ډېر زیات اهمیت دی. څنګه اهمیت دی؟ هغه داسې دی چې د دې نه مختلف دوایانه جوړیږي. په هومیوپیتیک کې د دې نه چې کومه دوایي جوړیږي هغې ته کیلنډولا ویلی کېږي او هغه د سکین بیمارو کې په زخمونو کې ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. په طور ایمرجنسي دوایي استعمالیږي. څنګه چې الوپیتیک کې پایوډین استعمالیږي زخمونو لپاره، نو دا کیلنډولا دغسې استعمالیږي خو دغه د پایوډین نه هم بیسټ رزلټ ورکوي. دغسې دا نیچرل انټي بایوټیک دې ته ویلی کېږي. نو د دې استعمال چې تاسو په ثابت حالت کې کوئ، ګوره د دې دا ګل چې کوم دی دا هم انساني صحت لپاره بهترین دی. دې کاوه یا د دې د پاڼو کاوه یا د دې د تنې دا کاوه، نو په هر شکل کې چې تاسو استعمالوئ د دې نه مختلف دوايان هم جوړیږي. کومې دوايان جوړیږي هغه تفصیل زه تاسو ته په دې ویډیو کې مکمل ښیم. تاسو ویډیو تر اخره وګورئ، انشاءالله ډېر زیاته فایده به ورته وشي. څنګه چې تاسو ما ذکر وکړو چې دا نیچرل انټي بایوټیک دی، دغسې دې کې د ویټامین سی ډېر وافر مقدار کې دی. نو تاسو ما اکثر ویلي چې ویټامین سی د سکین بیمارو کې ډېر ښه کار کوي. د کومو خلکو په مخ باندې دانې وي یا یې د بدن خشکي ډېره زیاته وي یا یې شونډې چوي یا یې مخ چوي یا یې پوندې چوي، نو هغې دپاره هم د دې کاوه یا د دې سفوف ډېر زیات بهترین دی. دغسې د دې نه چې کومه جوړه دوایي ده کیلنډولا، د هغې استعمال هم هغې کولی شي. بل د دې ګل چې کوم دی استعمال دا اوسنی نه دی، دا د صدیو نه دی استعمال دی. په آیوریدک طریقې علاج کې کوم چې د هندوستان طریقې علاج دی، دغسې طب یوناني کې، طب نبوي کې، ټریډیشنل چاینیز میډیسن چې کوم چاینیز طریقې علاج دی پای کې، او ایون دا چې کوم جدید طب دی نو پای کې هم د دې نه دوایانه جوړیږي، د دې استعمال کېږي. د دې ګل نه کاوه جوړیږي، د دې پاڼو نه صفوف جوړیږي، بل د دې نه ارګ کوزي، یعنې د دې ارګ چې کوم دی د دې رس چې کوم دی یا تیل هغه هم دوایانو کې استعمالیږي. هغه هم تاسو داسې نیغ په نیغه استعمالولی شئ، د دې کاوه هم استعمالولی شئ، د دې صفوف هم استعمالولی شئ. نو په هر حال کې دا د انساني صحت لپاره مفید ګڼلی کېږي. میری ګولډ چې کوم دی د ډمبرګلې یا ګل صدبرګ یا ګل اشرفي، دا چې کوم بدن کې کټس ولګي، یعنې کوم دی کې چاودې وشي، بدن کې زخم راشي، نو په هغې کې د دې بیروني طور لګول ډېر زیات مفید دی. دغسې چې انفلمیشن وشي، یعنې په بدن کې څه پړسوب وشي، سوزش چې وشي، بیروني طور د دې تیل یا د دې ارګ په هغې باندې لګول چې کوم دی هغې کې ډېر زیات مفید ګڼلی کېږي. دغسې د سکین چې څومره بیمارۍ دي، سکین سره سرمنې سره تړلي څومره تکالیف دي، نو په هغې کې د دې ارګ بیروني طور هم استعمالیږي او د دې نه جوړه د هومیوپیتیک دوایي چې کوم ده کیلنډولا، نو هغه هم مفید ګڼلی کېږي. میری ګولډ په دې ګل کې چې په دې بوټي کې ویټامین ای وافر مقدار کې دی. نو ویټامین ای چې کوم دی د سترګو نظر دپاره ډېر بهترین دی. د چا بینایي کمه شوي، نظر کم شوي، هغې چې د دې کاوه استعمالوي نو نظر به واپس راشي. یا که خلک دا ریګولر استعمالوي نو د هغې به نظر نه کمیږي، ځکه چې دې کې د ویټامین ای وافر مقدار کې دی. دغسې دا د معدې دپاره، یعنې د معدې چې څومره مسلې دي، ګیس بدهضمي د چا وي یا کانسټیپیشن یعنې قبض مسله وي ورته، نو هغې چې د دې صفوف استعمالوي یا د دې کاوه استعمالوي نو د معدې مسلې به ورسره انشاءالله ختمیږي بغیر د میډیسن استعمال او د دې څه مضر اثرات هم نه وي. نو د دې چې کومه کاوه ده هغه تاسو ته ښیمه چې د معدې لپاره به هغه څنګه طریقې سره تاسو جوړوئ او څنګه به استعمالوئ. میری ګولډ چې کوم دی دا هیز چې کوم پرابلم وي، د زنانو چې کومې مسلې وي د پیریډز یا هغې کې اکثر چې منځ ته راشي زنانو ته ډېر زیات پین کېږي، دردونه کېږي، نو په هغه دوران کې د دې کاوه استعمالولو سره هغه دردونه کمیږي. دغسې کومو خلکو ته جوړونو دردونه، اکثر مشرانو ته دا مسلې ډېرې زیاتې وي، نو جوړونو دردونو کې د دې تیل هم استعمال بهتر دی، دغسې د دې کاوه هم بهترینه ده، دردونه ورسره کمیږي. بل لکه ګوره د میډیسن چې تاسو استعمال کوئ دردونو لپاره د هغې مضر اثرات ډېر زیات وي. کله هم چې تاسو پین کلر دوایان استعمالوئ نو ټیک شو، درد خو مو ورسره کلر شي خو هغې سره معده هم ستاسو خرابه شي، د ګردو خرابېدو خطر وي ورسره. نو دا داسې بوټی دی چې دا محفوظ دی دردونو دپاره. نه دی چې بیروني طور تاسو استعمال کوئ، د دې ګلونو کاوه کوئ یا د دې تیل استعمالوئ، نو درد به مو سره ختمیږي او څه نقصاندې اثرات یعنې سایډ افیکټس به هم نه وي. دغسې دا انټي فنګل خصوصیات لري، یعنې کومو خلکو ته د سکین داسې مسلې وي چې سپوڼې وي بدن باندې یا نور داسې اکثر ګرمۍ کې خلک پاخه شي، نو هغې لپاره بیا انټي الرجي دوایان استعمالوي، نو هغې کې سایډ افیکټ ډېر زیات وي. نو که تاسو کوم ځای کې بدن پوخ شوی وي یا فنګس وي یا سپوڼې وي، څومره هم د سکین مسلې وي، نو بیروني طور د دې تیل ډېر زیات مؤثره ثابتېدی شي د هغې استعمال لپاره.
د میریګولډ د بوټی چې کوم دی دا خامخا په کورونو کې وکرئ. اکثر ما کتلي ډېر زیات کورونو کې دا وي، مخکې خو به ډېر زیات وو، ډېر کم شوي دي. خو د دې بوټی لکه ګوره یو خو میریګولډ شو، د ګل صدبرګ یا ګل اشرفي او ګیندا پول، بل کشمالي شو، بل لیمن ګراس شو. نو دا دو درې بوټي داسې دي، پودینه شوله، دا کور کې خامخا وکرئ. دا به طور فرست ایډ چې دی دا ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. مثال طور باندې کور کې دوايي نشته یا ډاکټر لرې دی، نو که چېرې د معدې مسله ته راله نو د دې قهوه تاسو اوس کوئ نو معدې مسلې به مو ختمېږي چې کومې وړې وړې مسلې وي. یا پودینه شوله د هغې قهوه بهترینه وي. لیمن ګراس شو د هغې قهوه چې کوم دی هغه معدې چې څومره مسلې وي یا چاته الټۍ ولګېدې نو دا دې کې ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. نو د دې ګل خامخا کور کې وکرئ. او بل دا داسې برکتي بوټی دی چې تاسو به کتلی چې دا چې لږ غوندې تاسو وکرئ، وړوکې غوندې بوټی وکرئ، دا دومره ډېر زیات خور شي دا به یې ختمېدو باندې نوم نه اخلي. نو د دې یو خوشبو ډېره ښکلې ده. موږ چې څنګه دې باغ ته رادننه شو نو دې خوشبو موږ ته راله او ډېر مزېدار احساس ورسره راځي. نو همیشه چې کله ښه خوشبو چې وي هغه ذهني تناو ختموي، یعنې ډپریشن ختموي. ډېر خلک د ډپریشن لپاره دوايان استعمالوي، د خوب دوايان استعمالوي. د خوشبو چې کوم ده ښه خوشبو چې په انسان ورشي نو خوشګوار احساس سره راځي او دې سره سټرس، ډپریشن، ذهني تناو ختمېږي. بل دې کې دا کمال دی کم خلکو له خوب نه ورځي نو چې ښه خوشبو هغوی ځان سره خواږې کېږي یا ګلونه له غوندې کېږي ځان سره تکیې سره بالښت سره نږدو، خوشبو چې ورځي نو ورو ورو به هغوی ته خوب راځي، خوب ورسره په سکون باندې راځي. څنګه تاسو ته ما ذکر وکړو چې میریګولډ چې کوم دی دا ډېر زیات بې ضرره بوټی دی، یعنې محفوظ دی، څه داسې مضر اثرات یا سایډ افیکټ نه لري. خو بیا هم دې کې همیشه زه تاسو یم چې څه احتیاط پکار وي. لکه ګوره کومې زنانه پریګننټ وي، پریګننسي وي، حمل وي، هغې د دې استعمال نه کوي. دغسې واړه ماشومان چې کوم وي ډېر زیات نازک وي د هغې د استعمال نه کوي. یا کومو خلکو ته د سیډز نه یا د بوټو نه یعنې تخمونو نه یا د بوټو نه د پاڼو نه یا د ګلونو نه الرجي وي نو هغې دې هم د دې استعمال نه کوي. صرف دغه احتیاط پکې پکار دی، باقي د دې څه نقصاندې اثرات نشته دي. د ډمبرګوري قهوه چې کوم ده هغه تاسو اجزا نوټ کړئ. دا قهوه تاسو روزانه استعمالولی شئ، څه مضر اثرات یې نشته دي او فایدې ډېرې زیاتې دي. دا چې دا قهوه چې تاسو کوئ نو د معدې مسلې به هم نه وي. یو خو الله دې نه کړي داسې شدید مسله وي، د معدې ډېر زیات تکلیف وي. نو زه همیشه تاسو یم چې کله ډېر زیات مسله وي، ټمپریچر وي یا ډېر زیات الټۍ وغیره کېږي نو بیا به خامخا هسپتال ته ځئ. خو نه کله داسې وي چې سړی له غوندې خوراک سیوا کړي نو ګیس به دازمي ورته وشي یا معدې درد ورته، په هغه حالت کې بیا د دې قهوه تاسو استعمالوئ. بل د سکین مسلو کې هم استعمالولی شي، بدهضمۍ کې، قبض کې هم استعمالولی شي، یا دردونو کې هم دا استعمالولی شي. جسماني دردونه وي چاته، د پټو دردونه وي، اعصابي دردونه وي، هغې کې هم دا قهوه تاسو استعمالولی شي. د قهوې طریقه دا ده چې تاسو د دې ګل به واخلئ او یو یا دوه ګلونه واخلئ، یو ګیلاس اوبو کې به هغه وایشوئ، اوبه خوټ کوئ، بیا به هغه اوبه چڼ کوئ او په هغې کې به یو چمچ خالص شات واچوئ او مکس به کوئ. هغه قهوه به تاسو وڅکئ. بس یو کپ قهوه چې کوم ده هغه ټولې ورځې له کافي ده او دا څومره فایدې ما ذکر وکړې دا به تاسو ته انشاءالله میلاویږي. د میریګولډ د تیلو ویستلو اسانه طریقه تاسو ته ښیم. دوه طریقې دي، یو تیزه طریقه، یو په مزه طریقه. یو په آرام تیل جوړیږي، یو تیزه طریقه. نو لومبی چې کوم آرام سره طریقه ده هغه ډېر زیاته نیچرل ده، فطرت ته نږدې ده. د میریګولډ ګلونه به واخلئ، د دې ګل اشرفي، ګل صدبرګ، ګیندا پول چې څه نوم تاسو وایئ، ډمبرګلې یا لشکې، د دې ګلونه به واخلئ، وچه پاو واخلئ یا نیم کیلو واخلئ چې څومره تاسو جوړول غواړئ. هغه به د شیشې په یو جار کې واچوئ، د شیشې په یو بوتل کې مرتوان کې به واچوئ. په هغې کې به یا د شړشمو تیل یو پیالی یا د زیتونو تیل یا د کوپرې تیل چې کوم هم تاسو ته میلاو شي هغه به پکې یو پیالی واچوئ. اب 15 ورځې پراته نور کې به کېدی روزانه او بیا به لږ غوندې په مزه مزه هغه شیک کوئ، خوځوئ به روزانه به خوځوئ. 15 ورځې به هغه نور کې پراته چې 15 ورځې مکمل شي نو دې نه به بیا تاسو ته د میریګولډ تیل چې کوم دی حاصل شي. هغه تاسو صفا کوئ، چڼې کوئ او بیا چې څومره مسلې ما تاسو ذکر کړي دې کې تاسو استعمالولی شي بیروني طوره. بله دویمه طریقه د تیلو ویستلو هغه ډېره زیاته تیزترینه ده. لکه څنګه وخت داسې دی چې خلک وایي چې موږ د تیز یو څیز میلاو شي، زر میلاو شي، نو هغه داسې ده چې د ګلونه به د میریګولډ واخلئ، د ډمبرګلي ګلونه به واخلئ چې څومره تاسو ضرورت یې هغه مقدار کې تاسو واخلئ، پاو، نیم کیلو، کیلو څومره وي، هغه به تاسو پتیله کې واچوئ او هغې کې به تیل واچوئ، یو کپ یا یو ګیلاس تیل به پکې واچوئ او هغه به تاسو وخوټ کوئ 30 منټه پورې په اور باندې به کېږدئ په مزه مزه او چې هغه پاخه شي بیا به هغه چڼ کوئ. هغې نه چې کوم تیل حاصل شي نو هغه د میریګولډ تیل دی. هغه تاسو بیروني طور د سکین مسلو لپاره، د ویښتو مسلو لپاره، دردونو لپاره چې څومره حالت تاسو ماته کوم سمپټم ذکر وکړو په هغې کې تاسو استعمال کولی شي او محفوظ استعمال دی،
څه مضر اثرات څه ساید افیکټ یې نشته دی. امید د ملګرو د ویډیو نه تاسو ته فایده رسیدلی. که دغسې مستند معلومات چې کوم د صحت متعلق دي او مستند معلومات وي هغه تاسو حاصلول غواړئ یا د بیمارو باره کې معلومات حاصلول غواړئ نو زما را چینل ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب باندې خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما را دعا ده الله پاک د ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.